بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټولو ناول څونه ملګري چې مونږ ګوري چېرته چې دي زمونږه په 400 کې دي، زمونږه مسافر رونه دي، خویندې دي، رونه دي، کشران دي، مشران دي. د ټولو نه ړومبې ورته ستړي نه شو یم په خپل هفتوار پروګرام ادبي رنګونه کوم چې تاسو د روزنامه 400 نیوز د سټوډیو نه هر هفته د زیارت په ورځ باندې ګورئ. او زما ګران ورور محمد عاصم بخښنه غواړم د خالي پرواز باندې ګورئ دا هر هفته د 5 بجو نه تر 6 بجو پورې. په دې کې ما سره زما ګران ورور محمد عاصم زمونږ کیمرامین وي او هغوی دا پروګرام تر اخرې پورې سر ته رسوي. او څنګه چې تاسو ته پته ده زمونږ د پروګرام هر پروګرام زمونږ داسې وي چې هغې کې مونږ یو میلمه راغواړو، هغوی سره د هغوی په ژوند، د هغوی په فن، د هغوی په ادبي هلو ځلو باندې خبرې کوو، د هغوی نه شعرونه اورو. او په ړومبو کې به زه دا خبره یو ځل بیا وکړم چې د دې پروګرام دا کوم چې مونږ تاسو ته نن لایو لګیا یو او د روزنامه 400 نیوز د سټوډیو نه همدا پروګرام انشاءالله چې د روزنامه 400 نیوز په ړومبي پیج باندې د ګل پرواز سره د دې پروګرام د عکسونو سره د ټول تفصیل به تاسو ته میلاویږي. که یو ملګری داسې وي چې هغه پروګرام د هغه نه دې وخت کې میس شي نو هغه بیګاله سباله هر کله دا پروګرام د روزنامه 400 نیوز په پیج باندې هم پروت وي، تاسو یې کتلی شئ. او که بیا هم دغه ته رسد نه وي او یو ملګري بل ملګري سره پروګرام ګوري نو تاسو د دې تفصیل د ګل پر ورځ باندې په اخبار کې هم کتلی شئ. څنګه چې موږ سره په هر پروګرام کې یو میلمه وي نو نن موږ هم داسې یو ملغلره را پیدا کړې ده چې کله هم زه میلمه راغواړم نو د هغوی یو پوسټ موږ شیر کوو د روزنامه 400 نیوز د پیج نه هم او زه د خپل وال نه هم او په هغې کې دا ذکر کوو چې دا میلمه موږ سره په فلانې ورځ باندې په سټوډیو کې میلمه وي. نو د عنایت الرحمن عنایت ورور کله چې ما پوسټ شیر کړو د هغې ملګرو مینې ته ما وکتل نو ما ته اندازه وشوه چې یاره زما انتخاب د راغوښتو چې کوم دی نو هغه بلکل ټیک دی لکه د نور کله په شان چې څنګه ما ویلي دي بعضې خلک داسې وي چې د هغه د تعارف محتاج وي، بعضې خلک داسې وي چې هغه د تعارف محتاج نه وي. دا شخصیت دا ملغلره کومه چې موږ نن راغوښتې ده دا نه خو په 400 کې نه په پښتونخوا کې او نه په پښتنه نړۍ کې داسې تعارف محتاج بلکل نه دی. دوی په خپل کم عمر کې خپل ځان یو داسې ځای ته رسولی دی، خپله شاعري یو داسې ځای ته رسولی ده که دې د 20 کالو دی نو شاعري د 40 کالو ده، که دې د 13 کالو دی نو ترنم یې د 50 کالو ښکاري. بلکل نور نه دیوال کېږم ستاسو تر منځه. خپل ګران ورور زمونږ د 400 د اشنغر به نه یادوم، اشنغر خو په قطار باندې څو کرښې دي څو کلي دي. 400 ډېره زیاته لویه ده، زمونږ د 400 ښکلا ده. عنایت الرحمن عنایت ته په خپل پروګرام ادبي رنګونه کې ستړي نه شوی یم. ډېره زیاته مننه ستاسو شاهکار صاحب او ستاسو د 400 نیوز د ټیم ادبي رنګونو مې خپل او خاص کر ستاسو مینه شاهکار صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم چې دغه خپلو مینوالو سره مو په دې ادبي رنګونو پروګرام کې معرفي کړم. ستاسو د مینې پوروړی یم، ډېره زیاته مننه. بعد راته اوس عنایت داسې ده چې په کار وه چې ډېر مخکې مونږ عنایت ورور راغوښتي او تاسو سره مخامخ کړی و، خو څه د حالات څه ستونزې داسې وي، څه روزګارونه، څه منډې ترړې چې بنده جوړ نه شي. ګنې دوی سره زمونږ رابطې د ډېر مخکې نه وي. نن خوشقسمت یو چې مونږ سره شریک شوي دی. ډېره مننه یې کوو د عنایت ورور. مونږ سره زمونږ ډېر ګران ورور نوید احساس چې زمونږ سره په سټوډیو کې ناست دی او عنایت ورور سره راغلی دی. د هغوی هم ډېره مننه کوم. انشاءالله چې زر تر زره به هغوی هم تاسو په دې کرسۍ باندې وینئ، تاسو ته به مخامخ وي. عنایت خبرې به کوو. الله دې ښاد لره چې مونږ له دې وخت راکړو او مونږ له دې ټیم راکړو. ما خو چې څنګه ملګرو ته ووایي چې ادب سره ستاسو تعلق دی او شکر دی. څه ته چې شاعر وایي نو هغه شاعر یې ته، څه ته چې په نن وخت کې مونږ شاعر وایو نو هغه خوبۍ الله تعالی ټولې په تا کې ښودي دي سره دی او خوږ ترنمه. څونه وخت شو چې شاعرۍ ته راغلی او څنګه شاعرۍ ته راغلی
زړه درته سوي چې د پښتو شعر ولیکم او بیا دونه مزل تر نن وخته پورې عنايت نه تر د دې وخت د شلم 10 جولای پورې عنايت راورسېدو او ډېر ستړی او کړی ډېر ادبي خدمات دي ډېرې منډې ترړې تاسو ویلي دي ډېر کړونه تاسو کړي دي هر چا ته ځان رسولی دی د کوم وخت نه دغه شاعري شروع کړې ده شعر لیکې عنایت رو شهکار صاحب ډېره زیاته مننه کوم ستاسو شهکار صاحب زه خو د 10 جماعت نه واخلې تر 9 نه زما شعر او شاعري سره د انتها شوق و ما هغه وخت کې شعر پیژنده هم نه چې شعر څه ته وایي خو شعر او شاعري سره مې دومره زیاته مینه وه چې کله به هم خبر شوم چېرې په یو ځای کې یو شاعر ملګری دی یا په دغه ځای کې یو شاعر اوسېږي نو زما به زړه غوښتل چې د سره زه کښېنم د ده نه څه واورم د سره د پښتو په هکله د ادب په هکله د شعر او شاعري په هکله څه نه څه خبرې وکړم او واورم ترې ځکه چې زما خاص کر پښتو سره ډېره زیاته مینه ده او بیا د پښتو ژبې شاعران نو تر هغه وخت نه زما شعر او شاعري سره بې انتها مینه وه او د ما چې شعر لیکل زده کړي دي او په شعر پوه شوی ما او خلکو زما شعر ته ښه ویلي دي حالانکې زه ورته ښه نه ویم نه دا څه وي ځکه وایي نو شهکار صاحب هغه د 2016 نه چې کوم دی نو ما چې کوم دی نو باقاعده لیک شروع کړی دی او د دې په شا چې کوم دی نو زما د ډېرو ښو ملګرو لاس دی چې زه دې ځای ته رارسېدلی یم نو دا زما د هغه ملګرو مینه ده د هغې خلوص دی دا د هغې ستړي دي ما سره چې هغې زه دې حد ته راورسولم هغې نه ما ډېرې زده کړې ګړي دي د وټساپ د لارې به شهکار صاحب یو ټولنه چلیدله چې کله زه پوه شوی یم ما د ادب څه نه څه زده کړه کړې ده نو په هغې کې خالق نور یوسفزی صاحب د وټساپ د لارې یو ټولنه جوړه کړې وه او د هغې نامه وه علي خان بابا پښتو ادبي امیل چې د هغې نه بیا زمونږ یو تذکره هم چاپ شوله چې د هغې بانی عظیم خلیل صاحب او بلال فدا سرحدي صاحب د هغې چې کوم نظامت چارې به د هغې چې کومې روداد وغیره و نو هغه به بلال فدا سرحدي صاحب او فاروق سالار صاحب عزیز تراب زاهلي صاحب نو د هغې نه ما د وټساپ د لارې ډېره زیاته زده کړه کړې ده دې خوا چې کوم دی بیا خاص کر په سرډیرو کې جانا پہچانا شخصیت تاسو بیا ډېر ښه پېژنئ ساګر جان یوسف خیل صاحب چې هغې ما سره ډېره خواري کړې ده او زه د هغې د مینې د هغې د لفظونو زه ستاینه نشم کولی ما سره الفاظ نشته دی چې زه د هغې د الفاظو د هغې د اغوستلو ستاینه وکړم حالانکې موږ له ډېره مینه راکړې ده او د پښتو په ادب کې د هغې ډېر غټ کردار دی نو زه چې نن څه یم نو د دغه ملګرو په وجه باندې یم او زه که خپلو استازو ګڼم نو هغه زما همدغه ملګري دي چې ما ته یو ټکي هم زده کړی دی دغه ټول زما استادان دي مننه شهکار صاحب یقینا د تاسو چې کومې نامې واخیستلې دغه خلکو په سرپرستۍ کې انسان دې ته راورسي نو هغه سوال نه پیدا کېږي چې کمال ته ونه رسي ساګر جان هسې خو زه وینم تاسو هر تنظیم سره ادبي تنظیم سره خپلې هلې ځلې او خپلې تګ جاري ساتئ جی خو آیا ستاسو په کلي کې ستاسو خپل داسې ادبي تنظیم چې هغې سره ستاسو تړون وي شته شهکار صاحب بالکل شته دی زما خپله یو ادبي مرکه منګه بالکل زما خپله ده اورېدونکي او کتونکي او جی او هغه ده او په هغې کې ما سره نوید احساس صاحب او مفتي معظم همدرد که تاسو پېژنئ نو د ترنم بادشاه هم دی هغه زمونږ چې کوم دی نو سرپرستیاله دی او په دغه کې زمونږ باقاعده اوس خو ګرمۍ ډېره زیاته ده نو د دغې ګرمۍ د وجې چې کوم دی نو زمونږ هغه هلې ځلې لږې شانتې کمې شوي دي او جی او نور چې کوم دی نو مفتي معظم همدرد صاحب او نوید احساس صاحب او پای کې را سره دلهان دل توصیف الله توصیف توقیر شاداب صاحب دا ټول ما سره په دغه کې شامل دي محسن کمال نو په دغه زموږ ټولنه دا اوس هم شته دی شکر دی روانه وي بس چې کله د هغې آغاز شوی دی زه پکې ما پکې شرکت هم کړی وي تاسو چې کومه تذکره یادوئ دا د روزنامه 400 نیوز د پاڼې نه د هغې غزل هم چاپ شوی وي جی او خو جی کومه چې تاسو یادوئ نو هغه د ښکلا رنګونو تذکره وه ښه بل دغه ځای کې بیا د فضل ادبي سنګر نه چې کومه دغه ستاسو په وساطت ما کړي وو هغه او جی او بالکل جی راغشتي بالکل جی بالکل ما ترا کړي وو غزل او جی او هغه چې کومه تاسو یادوئ بله دا درې تذکرې چاپ شوي دي شهکار صاحب ماشاءالله یو تذکره چې کومه وه نو هغه د وټساپ د لارې چاپ شوې وه په پی ډي اف کې بالکل او یو تذکره
تذکره چې کوم اوس زمونږ چاپ شوی دا د هوا چیغې اورېدل غواړي نو هغه زمونږ د علي خان بابا پښتو ادبي امیل چې کوم د واتس اپ د لارې ده فاروق سالار صاحب دی عزیز تراب زاهلی صاحب دی پلالفدا سرحدي صاحب دی خالق نور یوسف زئی صاحب دی داغي د واتس اپ د لارې چې کوم تذکره چاپ شوی ونه هغه د هوا چیغې اورېدل غواړي هغه هم د واتس اپ د لارې وه دا 3 تذکرې چاپ شوي دي او هغه ماشاءالله ډېرو خلکو خوښه کړې ده تاسو بیا نامه اورېدلي د هوا چیغې اورېدل غواړي ډېرو مننه څنګه چې ما په ړومبو کې وی چې بلکې دا ما بیګام یو پروګرام کې ویلي دي چې یاره ترنم او بیا د عنایت ترنم نو زه خپل ډېر زیات دا بیخسته په مخامخ کې مې خو بیګا ته نه وې ما دا ذکر کړی دی او پروګرام اوس هم زما په وال شته تاسو یې کتی شئ مننه شخصیت تاسو غفیشي شاه مونږ ستاسو د ترنم ستاینه کړې ده نو مونږ غواړو چې خبرې خو هغه روایتي خبرو نه راتیر شو او ستاسو نه شاعري ډېره وورو نو ترنم کې به راسره دا قید په تاسو نشته چې چا راسره شریکوي سره سره شریکوي خپل پردي هر څه چې وي وستاسو اواز مونږ لپاره یو نایابه تحفه ده نو ملګرو سره مننه شاهکار صاحب نوید د څه غوښتنه کوي غالبا خیر دی که کوي نو دي کې بالکل وای دا خو داسې د نوي جان زه په خپله ترنم کوم نو چې بعضې وخت مونږ ته څوک ووایي هغه څه خو نه دوی ته خو نشو رسېدی اوس هغه نه یو خو بهر شاهکار صاحب چې مونږ ته څوک وایي دا غزل ووایه نو مونږ ځان سره په ذهن کې یو حاکه جوړه کړې چې یاره زه به دا وایم د دې طرز داسې دی د دې طرز داسې دی نو د ټپو واده خو راسره کړې ده خو هغه په دوی باندې مونږ پرېښې ده که ابتدا کې وایي بالکل دغه د نوید احساس صاحب دا فرمایش به هم پوره کوم بالکل او شاهکار صاحب زه وایم چې اول به دغه مینوالو ته دغه کتونکو ته به یو څو شعر داسې ووایم زبردست که ستاسو اجازه وي بالکل شاهکار صاحب کلام دی چې زه یو تپوس کوم چې وکړم که نه ملګري زه یو تپوس کوم چې وکړم که نه ملګري زه یو تپوس کوم چې وکړم که نه ملګري چې خولې سوځي خلک ولې خوري تاوده ملګري ډېر ښه ډېر ښه مطلب مننه شاهکار صاحب زه یو تپوس کوم چې وکړم که نه ملګري چې خولې سوځي خلک ولې خوري تاوده ملګري زما د سر سودا کوي او ګرځي هم را سره زما په ژوند کې یو څو داسې عجیبه ملګري زما د سر سودا کوي زما د سر سودا کوي او ګرځي هم را سره زما په ژوند کې یو څو داسې عجیبه ملګري ما ته راښایي کردارونه د دې وخت د خلکو زه ګرځوم ځان سره داسې آینه ملګري ما ته راښایي کردارونه د دې وخت د خلکو ما ته راښایي کردارونه د دې وخت د خلکو زه ګرځوم ځان سره داسې آینه ملګري قسم دی وخت راته پیغور د غریبۍ راکوي دا راته هم وایي چې ستا هم چېرته شته ملګري ډېر ښه شعر دی یار مننه شاهکار صاحب قسم دی وخت راته پیغور د غریبۍ راکوي دا راته هم وایي چې ستا هم چېرته شته ملګري چېرته خو ما هم د الفت په غېږ کې واخله که نه چېرته خو راوړه زمونږ کلي ته یو شپه ملګري ډېر ښه شعر یار هر شعر انتخاب یو مننه شاهکار صاحب چېرته خو ما هم د الفت په غېږ کې واخله که نه چېرته خو راوړه زمونږ کلي ته یو شپه ملګري انسانیت د غوښ دانه مسلماني داسې وي انسانیت د غوښ دانه مسلماني داسې وي نوره مې دلته خرابېږي عقیده ملګري اوهو بیا ووایه دا شعر مننه شاهکار صاحب انسانیت د غوښ دانه مسلماني داسې وي نوره مې دلته خرابېږي عقیده ملګري د ژوند رنګونه داسې وتروړي چې غږ مه کوه ډېره بې خونده وي دا بعضې حادثه ملګري ډېر ښه ډېر ښه عنایت مننه د ژوند رنګونه داسې وتروړي چې غږ مه کوه ډېره بې خونده وي دا بعضې حادثه ملګري رڼا کول غواړي د وخت د بوږنېدونکې تیارې ډیوه راواخله چې زما پسې راځه ملګري بیا ووایه دا شعر یار مننه شاهکار صاحب رڼا کول غواړي د وخت د بوږنېدونکې تیارې ډیوه راواخله چې زو ما پسې راځه ملګري دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دغه تصویر مې عنایت د ژوند ښکلی تصویر دا چې ولاړ یم او ولاړ دي را سره ملګري هی کوم شعر پکې ووایم چې ښه نه دی یار مننه شاهکار صاحب ستاسو مینه ده ډېره مننه یار ډېر زبردست جی بل مو ووایم اوس دا خو داسې مشاعره کې چې موږ وایو د غزل نه مخکې څوک شعرونه دي دا خو داسې وو شاهکار صاحب بل کلام دی چې د ژوند سندرو لمانې به د چا نه خوښېدی زبردست د ژوند سندرو لمانې به د چا
نه خوښېدې پرښتې وې خو پرښتې به د چا اوهو ډېر خیال نه خوښېدې ډېر خیال مننه ډېر خیال د ساده توب د ساده خلکو د ساده وخت کیسې د ساده توب د ساده خلکو د ساده وخت قصې دا دیوالونه دروازې به د چا اوهو ډېر ښه نه خوښېدې ډېر ښه ردي پیل مننه د ساده توب د ساده خلکو د ساده وخت کیسې دا دیوالونه دروازې به د چا نه خوښېدې د بل دپاره به د ځان زرې زرې که بیا هم شاهکار صاحب دا شعر دې تاسو ته ډالۍ وي هاي ټول غزل دې ډېر بهترین مننه د بل دپاره به د ځان زرې زرې که بیا هم ستړی وجود ستا خولې به د چا نه خوښېدې ډېر خیار بي ووایه مننه د بل دپاره به د ځان زرې زرې که بیا هم ستړی وجود ستا خولې به د چا نه خوښېدې دا د مستقبل لپاره یو شعر دی د دې خلکو وخت لپاره چې روان وخت کې به دا شعر په کار راځي نوې کل لپاره او زیاو تکنیکي دور او د توپ او د درزا کیسې وي تکنیکي دور او د توپ او د درزا کیسې وي په جنگ کې توري او نیزې به د چا نه خوښېدې ډېر خیال مننه یا به پرې نه پوهېدل یا یې اختلاف لرلو یا یې اختلاف لرلو د باچا خان د فلسفې به د چا نه خوښېدې یا به پرې نه پوهېدل یا یې اختلاف لرلو د باچا خان د فلسفې به د چا نه خوښېدې تا ځان له هسې د مرۍ رګونه وپړسول ستا عنایت زمزمې به د چا نه خوښېدې مننه شاهکار صاحب زبردست ډېر ښکلې عنایت موږ غواړو چې بس ته لګیا وي او موږ دې اورو یو سوال به وکړو د هغې نه به بعد د نه بیا ترنم اورو جی څه ګڼې نن سبا د سوشل میډیا دا دور چې دی او پښتو ادب آیا تېر 20 کاله تېر 15 کاله روان دی اوس وخت ته چې وګورو معیار عنایت ستاسو د ذهن مطابق سوشل میډیا سره معیار په پښتو ادب کې راغلی دی نه دی راغلی د پښتو ادب دپاره د اوس دا کومه میډیا چې دا کوم پیجونه چې دي دا کوم یوټیوب په موږ والو دا کوم فیسبوک په موږ والو دې ته په کومه سترګه ګورئ تاسو عنایت ورو شاهکار صاحب څومره چې د ادب خبره ده خاص کر بیا د پښتو د شعر او شاعرۍ نن سبا چې زه په خپلو خیالاتو کې او په خپل ذهن کې چې د دې نه زه کوم هغه تاثرات اخلم نو شاهکار صاحب زما په نظر کې دی پښتو ادب ته ډېر غټ نقصان ورکړو حالانکې فایده یې هم شته دی هغه ډېره کمه ده ډېره زیاته کمه ده ځکه چې کم خلک په شعر پوهېږي په ادب پوهېږي په پښتو پوهېږي خاص کر نو شاهکار صاحب هغه ډېر کم دی نن سبا خلکو صرف او صرف د یو څو پیسو دپاره خپل چینل کولو کړی دی او په هغې باندې د پښتو که هر قسم خبره راځي کاغذ سپکوي یاره دا دې هغه سم وي کغه هر څنګه خبره وي صرف او صرف د یو څو پیسو لپاره هغه باغې باندې لګیا دي ته نه ګوري چې دې نشاته زما ادب غر کیږي زما پښتو غر کیږي زما په کردار اثر ورځيږي دغه ته هیڅ څوک نه ګوري صرف او صرف په دغه سوچ کې د چې راځو پیسې څنګه ګټم په دې باندې نن سبا دا یو ټرند جاری شوی دی خاص کر د پښتو شاعرۍ باندې نن سبا شاهکار سے په خوا یو شاعر خلک باغ پسې کړېدل چې را دل ځان ورسوم د سره زکه نما او زاغه یو شعر وورما د خلکو بڑو چودو هغه شاعر پسې نن سبا کو ګور نو قدم په قدم باندې شاعر دی حالانکه دا پته هم نه لګي چې الفاظ خپل لیک پردي دي جی تاسو تاسو نه یو خبر او تاسو ودا خپل خبره بالکل یاد ساتئ جی دومره زه خبرې کوم او دومره اورم چې ګلزار عالم ګران بابا ته دلته 2 شپې کړې وي چې دا غوینه زه غزلې والم او وایم جی 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 نو تاسو ته خبره کوم دا بخنه غواړم لکه داسې یو وخت موجود بالکل جی لکه د ګران بابا غونې شخصیت بالکل جی نو حالانکه زه چې کله خپل د دې ادب د شاعرانو د چې کم نن سبا د کم یم ګلې زه غوړ دینه به مطمئن نه یم حالانکه ډېر ښه شاعران پکې او شاهکار صاحب یو بل خبره په دې کیمرا باندې زه هغه پوهانو استادانو ته خبرې کوي شاهکار صاحب هغه پوهانو استادانو ته دا خبره کوم چې کم په پښتو مایندې په شعر او شاعرۍ مایندې او پښتو ته څنګه ګټه ورکول غواړي نو هغه ته بغیر چې کم سے کم
د بل لپاره څه گنجایش وساتئ څه گنجایش وساتئ او حالانکه نن سبا که د پښتو د ادب زیاته بدنامي شوې ده کنه نو حالانکه موږ ځان ته ادبي خلک وایو کنه پښتو ته چې څومره غټ نقصان شوی دی دې ادبي خلکو نقصان ورکړی دی حالانکه عام خلک د پښتو نه څه خبرې دي نه اخو زمونږ خلو ته ګوري چې موږ سوال زمونږ تاسو لري عام خلک هم دغه خبره کوي کنه چې شاعر د قام سترګې دي بالکل یو نو عام خلک موږ ته ګوري چې دې سوي زبر د پرمان کسر خبره دي چې وکما چې لکه هغه دی عوامو کم زه ته ورسو زه پرمان کسر د ګنا نه کوم او دا چې ورسو چې دا ما ورسو دا مونږ ورسو چې مونږ د پښتو ادب ولا خلک چې د پښتو ته څومره نقصان ورکو دومره چا هم نه دی ورکړي حالانکه عام خلک د پښتو د شعر او شاعري نه څه خبره دي مننه چې پای کې داسې قسمه خلک موجود دي چې هغه په دغه شعر او شاعري ژوند دي بالکل هغه داسې خلک دي چې هغه شعر غواړي نن سبا شعر څوک لیکي تخلیق څوک کوي تخلیق پکار دی کنه شعر هر څوک لیکي شاهکار سي نن سبا شعر هر څوک لیکي خو تخلیق ډېر کم خلک کوي ځکه چې تخلیق هغه څه دی چې هغه ته خپل وږي او شعر خو تاسو د پته راګنه چې شعر څنګه لیکلېږي کنه نو زما خپل دا سوچ ته چې نن سبا د کومه سوشل میډیا دا د دې لپاره صرف او صرف یو سیز هغه ضرورت دی او هغه څه دی هغه پیسې ده حالانکه پښتو ته د ادب په نظر باندې د خصوص د لپاره څوک متنوع ډېر کم خلک دي زه ټولو خلاف نه یم حالانکه ډېر خلک مونږ ګوري او ریمم زه د هغه خلکو مرسته کوم چې کوم د پښتو لپاره کار کوي د شعر لپاره کار کوي د پښتو د ادب لپاره لګیا دي حالانکه پښتو مخوړان دي بوزي په دې کې کتابونه چاپ کوي خو شاهکار زموږ سبا کتاب چاله چاپ کوي دا خبره ده څوک یې ګوري دغه توزه بیا تاسو نه یو خبره لمجي جی نمونه بنالو خو زه خبرې کوم داسې سوشل میډیا چې ډېر زیات په افسوس سره په ډېره زیاته بخښنه سره دا خبره کوم چې د 12 کالو ماشوم کتاب چاپ کو جی ما واورېدل او چې پوه شوم جی بالکل د نن 2 څلور ورځې مخکې جی بالکل په دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ زه خو څه نشم ویلی یار شاهکار صاحب زما په 12 کالو ماشوم کتاب چاپ کوي لکه تاسو سوچ وکړئ شاهکار صاحب ډیره زیاته بخښنه مو غواړم دی چې خو زه به دا خبرو کوم چې زما تقریبا په ادب کې تقریبا دا زما شپږم کال روان دی 2016 نه زه لیکل کوم بالکل او زه اوس پورې په خپل شعر مطمئن نه یم چې زه یا شعر په یو مشاعره کې ویم یا یو استاد ته ویم آی کوم زما لاسونه رپي چیرې دلته کې زه خپل شعر ویم او کو نه ویم خبرم صحیح دی او دې ځکه چې کوم دنو د یو 12 کالو لک را پاسي ماشوم را پاسي کتاب چاپ کوي او دغه داسې شاعري نو شاهکار سے پیدایشي شاعران هم شته زما په خیال باندې موږ به موږ پیدایشي شاعر وایو خو زه به یو خبرو کوم عنايت ورو جی تاسو څنګه وی زما 15 کالو شپږ کالو شروع او ماشاءالله زدا غنم چې لکه د ادب یو ډېر کلی مقام تر رسیدلې زما او پورا زما د اندازې مطابق چې څلور اشکال وشو چې زه باقاعده مشاعرو کې شرکت کوم شاهکار صاحب تاسو ستړي خو زه وینم 2 کاله د عمر دي چې یو څلور اشکال د مو شو چې زه باقاعده په مشاعرو کې شرکت کوم دا خبره نن پډاګه کوم تاسو یقینو کې جی چې د نن 3 میاشتې مخکې ما په پیښور کې او ځای کې کلام وی باسین صاحب ناستو ایران کونسلیټ کې مشاعره و ها جی چې بار وتم نوې جان هغوی ما ته وویل چې میسیج وکړی چې چېرته لاړې مې چې سرجي زه خو بار مونځ کوم چېرته تللی نه یم ښه ده تا سره زما تا سره مې کار دی جی چې بیا ورله ما ته وویل چې دا کومې قافیې ته استعمال کړې بهترین غزل خو دغه یوه قافیه دغه ځای کې نه ځایږي مې سرجي دا بس تاسو مخکې دا ختم زبردست 40 کاله پس شاهکار په دې نه پوهېږي چې دغه قافیه ټیک د ټیک نه ده آیا دې کې د استعمال ضروری دی کنه دی نه دی کنه جی نو سوچو کې چې ما خو ته وی چې زه لکه تدیر اشکال باقاعده مشاعرو په شرکت ما کړی دی نو زه څنګه ومنم چې د 12 کالو ماشوم د کتاب چاپ کی همدغه ستاسو د خبرې له راځي چې لکه بعضې خلک داسې دي چې هغه ادب پورې خندا کوي بخنه سره وایم چې لکه بالکل خندا کوي خندا اصل کې تاسو ته مو ویل کنه چې نن سبا یو ټرند جاری شوی دی هغه صرف او صرف پیسې ده د پښتو نن سبا صرف او صرف خلک پیسې وباسي دا حقیقت چې رب دې ز پیسې وګټم ما ټیک ټاک کوي بالکل هغه هم د پښتو شعر او شاعري لګیا دي او بل شاهکار سے معیار خو نه وینم معیار نشته جی معیار زه په خپل خشیر نه لیکم خو خشیر پیژنم نه بس تخلیق واستاس خبره ډیر کم دی تخلیق نن سبا ډیر کم خلک کې شاهکار سے تخلیق نشته شعر خو ډیر آسان دی بتا به د خپل ملګرو ته د کتون کوتوي مینه په غزل لیکي او شاهکار به مغې ته وګوري او بس یو لس په پس په خپل نوم واچي او خو دې خو به کې بس دغه شی ډیر آسان کار دی شاهکار سے نن سبا ډیر آسان کار دی
ډېرې ښکلې او ډېرې سپینې خبرې را سره وکړئ. دا ملګري ستاسو له ترنم په تمه دي، نو غواړو چې تاسو نه په ترنم ډېر څه وورو. په هر حال خبرې دونه ښکلې وکړئ چې بیا درته په هغې کې درمیان کې خوله نه جوړېږي چې یاره شا بیا اوس خو به هر حال دا ستاسو مینه ده شاهکار صاحب. خو زه به چې څونه شعرونه راته یاد شو بالکل، او په ما ډېر ګران یو ډېر ځیرک انسان، بالکل ډېر غریب انسان، او د هغه تخلیق زما به انتخاب خوښېږي. ځکه نن سبا د چا نه ډېر زیات متاثره یم، حالانکې شاهکار صاحب ستاسو غوندې شخصیت زما مخې ته ناست دی. د دې په مخ کې خو داسې خبره کول زه لږ د غم ګڼم. سر ګلابي هم د دې خبرو له موږ راغوښتې ته تاسو یقین وکړئ چې خالق نور یوسفزی صاحب شاعري زما ډېره زیاته خوښېږي او د هغې یو کلام دی هغه زه کوشش کوم چې تاسو ته پسنه تنده ماته کړم چې چرتا دې وګورمه درشم در پسې چرتا چرتا دې وګورمه درشم در پسې چرتا ژونده ته ښکلی خو خدای خبر چې چرتا چرتا دې وګورمه ډېر خیال درشم در پسې چرتا. شاهکار صاحب دا شعر محسوس کې وینوال هم محسوس کې چې مونږ ته وښایي زمونږ د وحشي شکلونه چې مونږ ته وښایي زمونږ د وحشي شکلونه برداشت کولی شو مونږ داسې عینې چرتا چرتا دې وګورمه درشم در پسې چرتا. ډېر خیال مونږ ډېر پاتې هلک مونږ ډېر پرېوتې هلک ډېر خینه تیار مونږ ډېر پاتې هلک مونږ ډېر پرېوتې هلک مونږ د پیسو د پاره چو جامې چرتا ډېر خیال چرتا دې وګورمه ډېر خیال درشم در پسې چرتا. شاهکار صاحب په زړه لاس کې دی یو شعر واورئ. هر یو تم په زړه راڅخې دی یار. که د اوبو راوړلو نوې مجبوري د عباس که د اوبو راوړلو نوې مجبوري د عباس دا حسین سر مبارک چرتا او نیزه چرتا چرتا دې وګورمه درشم در پسې چرتا. ناصر علي سید صاحب خبره که ستړی کېږم په خدا شعر راته مننه شاهکار صاحب. ښه جي که د اوبو راوړلو نوې مجبوري د عباس که د اوبو راوړلو نوې مجبوري د عباس د حسین سر مبارک چرتا او نیزه چرتا چرتا دې وګورمه درشم در پسې چرتا. اخري شعر دی چې دا بسازش وي دا غیارو خالق نور غني
دا بسازش وی دا غیارو خالق نوراگنی زما استاد ترمینزا دمرا فاصلے چرتا دیو گورما درشم در پسے چرتا دیو گورما درشم در پسے چرتا جوندا تخولے خو خود خبر چی چرتا دیو گورما درشم در پسې چرتا. یاره ډېر دې خراب کړو یار. ډېر مننه شاهکار صاحب. تاسو چې مینه ده زه نه پوهېږم چې نور صاحب له داد ورکړو، نه پوهېږم که ستا د ترنم ستاینه وکړو. خدای شته ما سره د نوید او وسیم هم وزنګول الله دې مننه شاهکار صاحب. ښه د وباد لره یار. مننه. ډېر زیات ښه کلامونه هم درنه واورېدل، دا خو ډېر ښه دی مطلع خو زه ډېر زیات مننه شاهکار صاحب. اصل کې د خالق نور تخلیق داسې تخلیق دی شاهکار صاحب که تاسو ولې تاسو به دا یقین نه راځي تل مې نه دی کنه اورېدل ډېر عجز انسان دی. اصل کې د کیمرې په لیک باندې زه هغه تم دا وایم چې خالق نور وسله دی وستر کی الله دې راته ښه کا او د پښتو ادب یو داسې ځانګړی شخصیت دی کاره پته لګېږي چې خلک یې نه پیژني شاهکار صاحب. ډېر څه پکې شته. ما دا کلام هم په سټوډیو کې کړی دی او دغه طرف ته راځو دي او جی او ما یو کلام د دې هم په سټوډیو کې ما ویلو او زما به انتخاب خوښو نو ما زاغي کلام ډېر مجبور کړم چې هغه ما په سټوډیو کې هم وي. دا څو ګوره دا کوم سوچ ته پدې کې یار بشکا خیال دې پدې کې یار ډېر عجیب. تاسو دې شعر ته وګورئ چې کله اوبو راوړلو نه وي مجبوري د عباس ابن علي او کنه جی چې کله حسن او حسین د اوبو ضرورت وي دا کم خیال یې پکې راګیر کړی دی. سوچ د حسین سر مبارک چرته ونیزې چرته نو ډېر زبردست تخلیق کوي. مطلب ته تو وګوره یار سوچ وکړه چرته دی وګوره مدرشم در پسې چرته ژوند ته ښکلی خدای خبر چې چرته ډېر زبردست یار. واقعي بعضې خلک داسې وي چې هغه دا ملغلرې پرتې وي په دا لالونه پراته وي او بس افسوس تا دی. خبره دا د شاهکار سے بیا خبره هغه طرف ته ځي چې کم خلک تخلیق کوي کم خلک په شعر پوهېږي د شعر و شاعرۍ نه خبر دی پښتو ته مینه ورکوي د پښتو ادب سره هغه روح دی پښتو ادب سره مینه ده نو هغه د سره څوک پیژني نه حالانکه دغه په شعر څوک پوهېږي نه. زمونږ عوام داسې دي چې د سره ښه شعر پیژني نه هغه چاته داد ورکوي چې هغه الفاظ زما په خوله نه راځي دا زمانم نو دې زورورو به د زیار خبره نه پیژنده دلته کې خلکو د معیار خبره نه پیژنده ته د سندرو په معنا پښتونه نه پوهېدی تا د شاعر او د فنکار خبره نه پیژنده د ګړۍ هر سیکنډ کې تخته د بابا خبره زه لیونی وم ما د کار خبره نه پیژنده او یریږي رانه نور زما خپل کلام دی زبردست مننه شاهکار صاحب. عنایت ضرور یو سوال زما ذهن ته راځي زه خو په دې نتیجه باندې ونه رسېدم او نه مې اوسه پورې د دې سوال جواب ځان له ورکړو چې دا غیر معیاري شوزونه زمونږ دا پښتانه ولې خوښوي او دا ولې ډېر ګوري یار دا په دوی باندې څه شوي دي او تاسو ما سره دا خبره منئ چې لکه دغه وختي شوزونه وي د دې وخت ډېر کم یار ډېر زیات کمي بیا هم لکه مونږ دغه ته توجه ډېر زه خو یم چې په شعر څوک پیږي که نه جی زمونږ دا ملګري مونږ اوري ما خو تاسو ته ووایي چې لکه بیا ډېره موده پروګرام زمونږ ګوري دا ملګري جی جی او هغه دا غزل ووري دا تاسو چې اوس کم په ترنم باندې وي نو زه وایم چې دا به دې هره شپه اوري او بیا اوري خو شرط پکې دا دی چې دې په شعر پوهېږي ځان پې پوهېږي او دې شعر سره مینه لري او ده ته پته چې شعر څه ته وایي بېشکه نو دغه غیر معیاري څیزونه دا زمونږ بس څه به شاهکار صاحب تاسو ته خو مو وویل که نه چې څه زمونږ عوام ناپوهه دي دقه به ووایي او څه زمونږ خاص کر هغه شاعران
چې کوم وقتی شاعران چې تاسو خبر وکړه نو هغه هم یو داسې سیز رابر کړی دی چې زمونږ زیاتره د عام خلک چې کوم دي زه به ووایم چې لکه کوم د عیاش سیزونه ډېر زیات خوښوي نو هغه هم دقه غواړي خندا خوندي غواړي یو د خلکو ذهنونه دومره عجیبه شوي دي چې د یو ځای کې د معیار خبره د سره د اورېدو قایل نه دي چېرې زه په یو ځای کې د معیار خبره واورم حالانکې د هغې ټایم ورسره د سره وینه خو یو سړی هغه ځای کې ډول سرونه غږوي او هغه داسې طریقې سره غږوي چې د سره څه معنی نه وي او هغې کې هم څه نه وي څه پکې د سره وینه هغې کې څه وي خو زه بیا مطلب دا دی خو زه منم که نه خو لکه هغه ځای کې ځینې ځای کې داسې لګیا وي چې لکه د هغې د سره څه مقصد نه او خلک یې دونه په شوق اوري هغې ته خلک ترجیح ورکړي لګیا دي نو دا به زه بدبختي وګڼم زمونږ اصل کې زمونږ د عوامو دا بدبختي ده او خاص کر د شاعرانو هم ده چې کم هغه شاعران دي چې کم پښتو ته ادب ته ډېره زیاته خواري کوي لګیا دي پښتو ته فایده ورکوي دغسې خلک مننه ته شته چې ګورې معیار خوښوي بېشکه شته معیار اوري او ډېر شته خو لکه بیا د دغې نه هم ډېر تعداد بیا د دغې خلکو دغه سیوا دی بالکل سیوا دی راځم یو بل تپوس ته تاسو نه ذاتي عنایت چې اواز تاسو له الله تعالی څنګه درکړی دی نو خو زما په خیال چې غونډې پښتونخوا ته نه چې نړۍ کې چېرته پښتون دی او معیار اوري نو هغوی ته پته ده ما ته هم پته ده چې تاسو سټوډیو ته تللی او مطلب هلته هم کوم خدمات کړي دي یا کوې خو په څنګه چې مونږ وایو په زه خو خپله لکه سټوډیو کې دغه سره بلکل نه چلېږم او نه مې ویلي دي خو تاسو څو کلامونه داسې دي چې هغه په سټوډیو کې تاسو ویلي دي یو څه پورې مطلب څو کلامونه راغلي دي دغه طرف ته کله تللی مطلب چې زړه درته دا ویلي دي چې یاره ځکه چې دا اواز سره ساز شي او سور شي نو ما خو خپله اورېدلی دی ځکه زه خو کسې ویل نه غواړم که نه چې دا کوم ملګري اوري ستاسو یا چاني اورېدلی نو دې سره چې دغه سازونه م اوري او بیا ستاسو خپل تخلیق زما په خیال چې ډېر ښکلي وي ډېر عجیبه وي شاهکار صاحب ډېره زیاته مننه مو کوم بیا د چا کلامونه تاسو ویلي دي ما چې کله د خالق نور یوسفزی صاحب دغه کلام واورېدو څنګه چې تاسو ته ما دا مخکې کلام ووی نو هغه کلام په ما ډېر زیات ښه ولګېدو ما سه سوچ وکړو چې زه به سټوډیو کې خپل ځان آزماو کوم حالانکه ما شوقیه دا کلام کړی دی شوقیه مې کړی دی زما به انتها خو په دې وخت کې ما صرف دوه کلامونه کړي دي یو د خالق نور یوسفزی صاحب دی یو د حضرت علي حضرت صاحب دی او جی او د خالق نور یوسفزی صاحب کلام چې کله ما کولو په سټوډیو کې او زه لاړم نو دغه زما یو تجربه هم وشوله چې په سټوډیو کې دا غزل کول دا څومره ګران کار دی دا څومره ګران کار دا خبره ځکه چې زمونږ ځین عوامو ته د ځینې شاعرانو ملګرو ته اکثر دا څیز ډېر اسان ښکاري او دا خبره صحیح هر یو ملګری میسنجر بیا ډکي که نه زما کلام ووایه زما کلام ووایه خو هغوی ته دا پته نه لګي چېرې د دې په شا باندې څومره غټ محنت پروت دی څومره کړم وي په دې باندې که نه دا ډېر ګران کار دی شاهکار صاحب چې کله هلته لاړم سټوډیو ته ما د دې هغه ستړي وکتل هغه چې کومه خواري کېږي هلته کې او د انسان څونه وخت خرابېږي دې سره نو شاهکار صاحب دا ډېر زیات ګران کار دی خو زه د هغه خپل شوق نه او بیا خاص کر هغه کلام زه دومره مجبوره کړم چې بیا ما دغه کلام ما په سټوډیو کې ریکارډ کړو خامخا مې وکړلو ما دا خو به زه خامخا کوم که ګران دی که اسان دی کار څنګه دی خو مینهوالو ډېر خوښ کړو او د هغه مینهوالو ډېره زیاته مننه کوم چې زما دغه لومبني کلام ته یې دومره مینه ورکړې ده ډېره ستاسو سوچ ته هم زیاته مننه سوچ نه زیاتې مینه ورکړې ده دا خبره دې کې شک نشته خو یو پوښتنه بله لرم چې آیا عنایت په سټوډیوز خو لکه ډېرې زیاتې سټوډیوګانې دي مونږ ته مختلف قسمه سندرې او غزلې اورو آیا هر څوک په هر سټوډیو کې همدغسې خواري کېږي څنګه چې تاسو دې کلام سره کړې ده زه دا نه داسې خبرېږم یا داسې ګڼم چې څه خلک داسې دي څنګه چې په هر فن کې څه خلک داسې وي چې هغه مونږ بحث وکړو چې پیسو دپاره حالانکې پیسه د ژوند مقصد دی خو لکه دومره هم نه دی چې لکه یو انسان ورپسې ډېر ښه ده پورې بعضې کلامونه داسې وي چې خالص مخلص په پیسو باندې ویلي کېږي نو څه ګڼئ چې یاره هغې سره هم داسې خواري کېږي څنګه چې تاسو که نه بس د هغې نه ځان خلاصوي یو بنده شاهکار صاحب چې پیسې نه نو غزل سره خواري نه کېږي دا خبره خو صحیح ده بلکل که هر یو ملګری غزل وایي هر یو ملګری او هغه سره پیسې نه وي نو دا د هسې بېسه د پښتو غزل سره شعر و شاعرۍ سره زیاتې نه کوي
کله چې هم ته په یو سیز باندې زیاته خرچه کې هغه خراجي هغه به زیات معیاري وي زیات ښکلی به وي لومبی انتخاب دی چې کله ته د کلام انتخاب څنګه طریقې سره کوي او بیا هغه سټوډیو والا چې هغه تعالی هغه مینه درکړي د هغه پیسو مطابق ته هغه څیز ریکارډ کړي چې خلک ووایي چې او د دې غزل سره د پښتو د شعر او شاعرۍ سره دغه انصاف کړی دی موسیقۍ سره انصاف کړی دی نو زه وایم چې بیا رنګ وروړي خو که نه پیسې نه وي شاهکار صاحب نو زما په سوچ باندې ډېر کم خلک دي ډېر کم خلک دي چې هغه د پیسو نه علاوه چې کوم دی نو دغه طرف ته ځي او د پښتو ژبې خدمت کوي. تاسو به ویلو که نه ستاسو هغه شوق او د دوی هغه غزل دونه مجبوره کړی چې لکه دغه ځای ته یې بوتلی. بلکل. او څه خلک خو داسې وي ستاسو خبره به سر رنګ خلک شته خو د خوارۍ نه بغیر او د کوشش نه بغیر او چې پیسې څونه خلک یې نو هغه نه ورکوي. بلکل او څیز به ښه راځي. دا خبره بالکل صحیح دی جی. زه بل ورځ یو پروګرام کې ناست وم نو هلته ما دوه خبرې کولې بیا مې ترنم کوو نو اخر کې دماغه مرۍ داسې شوه یو خو مرۍ هم خرابه وه. ښه جي. نو ځکه تاسو ته ډېر بار بار نه وایم حالانکې ما ځان ته نن څلور دغه یې ښودي دي چې تاسو نه به څلور کلامونه اورو. ښه جي. نو بل به هم را سره شریکوې. شاهکار صاحب یو کلام به درته داسې زر ضرور وایم او بیا به درته خیر ټپې به هم درته وکړم یو کلام به راته خامخا کوې. بالکل دا کلام به درته داسې ووایم. بالکل جی راځئ. شاهکار صاحب کلام دی چې ارشاد که هر څومره د ژوند د خوږو چال نه و سړیا که هر څومره د ژوند د خوږو چال نه و سړیا زما په خوله به هېڅ قسمه څه سوال نه و سړیا ډېر ښه د دې ټولې دنیا نه غیر چاپېره تو راتو شوم د دې ټولې دنیا نه غیر چاپېره تو راتو شوم د دې دنیا پرستو هیڅ کمال نه و سړیا. حد دی مننه ډېر ښه عنایت یار. د هر ځای ښکلي ښکلي راغونډ شوي و منم خو د هر ځای ښکلي ښکلي راغونډ شوي و منم خو زما د پښتنې خاورې مثال نه و سړیا. ډېر ښه عنایت دا بیا ووایه. مننه د هر ځای ښکلي راغونډ شوي و منم خو زما د پښتنې خاورې مثال نه و سړیا. زما هره وینا صحیح زما هره خبره د کار و خو بس تا به ورته خیال نه و سړیا. ډېر ښه یار بیا ووایه. مننه زما هره وینا صحیح زما هره خبره د کار و خو بس تا به ورته خیال نه و سړیا. زما یې په جړا جړا د سترګو ګاټي وچ کړل رومال دې د رومال په شان رومال نه و سړیا. ډېر ښه یار بیا ووایه. مننه زما یې په جړا جړا د سترګو ګاټي وچ کړل رومال دې د رومال په شان رومال نه و سړیا. پښتون ما تشنم مې هم اغیارو لکه پیو زما سره کتوره نه وډال نه و سړیا. پښتون ما تشنم مې هم اغیارو لکه پیو زما سره کتوره نه وډال نه و سړیا. زما استاد عشق کیسې په دې وجه خورې شوې دیوال پورې غوږونه و دیوال نه و سړیا. ډېر ښه یار بیا ووایه. مننه شاهکار صاحب زما استاد عشق کیسې په دې وجه خورې شوې دیوال پورې غوږونه و دیوال نه و سړیا. ښکاره د چا په غم کې عنایت و چې جړلې جړی نه و باران د په شکال نه و سړیا. ډېر ښه یار عنایته. مننه شاهکار صاحب. حد دی یار حد دی. زه به د څه ملګري شامل کړم چې زمونږ امیر قرار ورور لالا دواړو ته سلام کوم او اسم ورور ته هم سلام کوم. ډېر ښکلی پروګرام روان دی. ښه د آباد راته اوسئ. ډېر خوږ او دروند میلمه دی. دواړه راته ژوندي اوسئ. عبادالله عباد جی 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 آباد اوسئ. ډېره مننه. شهاب جان وی لالا ستاسو ته عنایت ورور ته سلام کوم. الله مو راته خوشحاله لاره. ډېر ښکلی پروګرام روان دی. زيار ورور د عمر زونه عنایت ورور ته زما سلام. شاهکاره ژوندي اوسئ. ډېر ښکلی میلمه دی راوښتی دی. توصیف الله ورور وایي چې سلامونه په خیر راغلی. ډېر ښکلی پروګرام روان دی. او بیا اختر ایوب وایي چې سلامونه تاسو ته او عنایت ورور ته هم وعلیکم السلام. زما د خوښې میلمه ډېره مننه. صدیق الله هم مونږ ته سلامونه رالیږلي دي. وعلیکم السلام. سائق محمد زی عنایت ها لو یو. مننه جانانه. سم ډېره مننه. ښه د آباد راته اوسئ. الله دې راته لره. شاهجي زمونږ ډېر خوږ ملګری د عمر زو سلام قبول کې. الله مو راته لره. خپل ډېر ګران مشر عنایت صاحب ته سپیشل سلام. ښه د آباد راته اوسئ او ترنم یې واورئ. مننه شاهکار صاحب ټپې به درته وکړم. زبردست چناو مې کړی دی. بالکل دا به بیا دغه کوو که خیر. خدای مې دې ستا په غېږ کې مړ کړي چې سر او خپې
سموي اوخکې دې زینا هاي هاي یار که غږ مې اورې غږ راو کا واه یار د سر ته وې در ټکوم راغلی یما حد دی عنایت یار په مرګ بدواړه ساره مړه شو واه ارمان مې دا دی چې به وړاندې او وروستو شونا ډېر ښه یار اوښکې ناپاکې دي که پاکې زما په څېرې ګریوان زمونځ پې کومه دا بیا ووایه یار دا ټوپک مننه اوښکې ناپاکې دي که پاکې حد دی یار زما په څېرې ګریوان زمونځ پې کومه ډېر ښه عنایت یار نصیب اوچکوي ته پرېوځې چې ته راخېجې زه به لارې او تللی یمه شونډې مې تا پسې وچېږي خلکو ته وایم ثوابې روجې لرمه ډېر ښه عنایت یار ما ته زما جانان رایاد شو مولا دې ورک کړه زنګېدلې او قدمونه ته رانه سره لاسونه غواړې مور دې نارې وښې تنور لمبا کومه ډېر ښه یار عنایت حساب به کېږي محشر شته دی جانان د بدو نه ګېډې تړلي دينا مولا دې داسې مرګې درکړي چې زن کدن دې څلور نیمې میاشتې وینا عنایت ډېر ښه یار ډېر ښه یار کویدن پرشي واده پرېماشي پکور زړه شي ګور ته یو سې ارمانونه ډېر ښه یار پېزوان د چا کافرو پټ کړو په پیر بابا به قسم ماله راکوینا زه لیونی د خپل اشنا غمونو کړمه یاره کم پلو به زما یاره کم ډېر ښه یار عنایت زه لیونی د خپل اشنا غمونو کړمه یاره کم کم پلو به زما یاره کم ډېر ښه یار کم پلو به زما یاره کم ډېر ښه یار عنایت ډېره مننه شهکار څه چې مې د زړه نه وی یار مننه شهکار زه ستاسو مینه خدای شته چې بعضې خلک داسې وي چې هغوی څه هم وایي زموږ ملګري خو یا لږ و یا سم ډېر شو خو موږ سره وخت خیر شته یو په وخت نه خو به یو کلام به بله ورو خو به هر حال هرې ټپې سره یې په دې خوا زه زنګ بولم نو خوا نوید دې خوا عاصمو او اصل کې ټپې مونږ ډېرې اورو په دې دغه باندې مو پښتو یو ډېر زوړ صنف دی او ډېر خوږ صنف دی خو پته نشته چې ولې لکه دا ستا د خولې نه ډېرې ښه را باندې ولګېدې مننه شهکار کې ستاسو د زړه هغه مینه هم شامله وه زما خپله هم ډېرې زیاتې خوښې دي شهکار نو دغه خو ما خبرې ته راځي که نه دغه سره د شوق وي نو عنایت اوس په بیا دې خبرې لرای شو او بیګا مې یو ځای کې موږ دا خبره کړې وه چې عمر او شاعري ستاسو عمر کم دی نو شاعري هم شکر دی پخه ده
جی او زه داسې ګڼم خپله د دې مرحلې نه لږ راتېر شوی یم چې په کومو زما د اندازې مطابق چې دا کوم خلک په دې سټیج او په دې یوټیوب او په دې فیسبوک باندې ډېر زیات خلک اوري او مشهور دي جی جی نو د دوی کتابونه چې کله چاپ شي نو هغه خوند په هغې کې نه کوم چې په هغه سټیج باندې په هغه وینا کېږي که نه جی څه خلک داسې دي چې هغوی لکه زه فخر سره وایم چې دې مخامخ وایم جی جی لکه ستاسو په شان معیار هم ساتي په شاعرۍ کې مننه ستاسو په شان تخلیق هم کوي نو داسې خلکو کتاب هم خلک ګوري څه د خیال دی کتاب ته چاپ طرف ته چې ته ذهن تللی دی یا شوق دې شته شاهکار صاحب اکرام الله ګران بابا دې الله وبخي امین سره زموږ د ټولو مشران امین هغوی به یو خبره کوله چې د 40 کالو عمر دی نه وي که نه نو کتاب به نه چاپ کې حالانکه زه کوی منو زما اوس دا 27 سال ایج دی بالکل او زه وایم چې زما شعر لا دومره معیاري نه دی یاره دا خو ډېره د کمال خبره وکړه یار زه کتاب چاپ کوم نو حالانکه د هر سړي دا خواهش وي ټیک چې زما یو کتابچه دی چاپ شي حالانکه دا د واده نه کم نه او خاص کر بیا چې کوم سړی د پښتو د ادب دپاره زیار کوي کار کوي پښتو د ادب دپاره څه ناسه ستړي کوي او پښتو سره یې مینه وي دغه خو بیا دا یو ډېر لوی ارمان وي چې زه خامخا کتاب چاپ کوم نو شاهکار صاحب ارمان خو مې شته دا تپوس مې ځکه وکړه چې ستاسو شاعري خو ماشاءالله ډېره د کمال ده خو د دې اضافه پکې نور هم وکړمه تاسو داسې سړي حواله ورکړه چې هغه پخپله لکه مطلب د شپېتو کالو نه بر عمر کې کتاب چاپ کړی دی بالکل نو زه به د دې خبرې اضافه پکې وکړم عنایت چې آیا د کتاب مواد تاسو سره شته دا خو زه ما ته داسې مخصوصېږي چې زه خو یم د کتاب نه مو اوړي ډېر وي دا خو ستاسو خپل سوچ دی چې مطلب د یو انسان د دغه ایج نه وړي یا د دغه عمر نه وړي نو کتاب دې چاپ کړي تاسو سره به لیک څومره وي د کتاب برابرېږي به شاهکار صاحب ما سره لیکل ډېر دي خو په هغې کې چې کوم معیاري لیک دی نو هغه لا دومره نه دی او زه غواړم چې زما کله کتاب چاپ کېږي چې هغه ټول معیاري وي او کله چې زه کتاب برابروم صرف سره ولا برابروم نو زه به بیا هغه لفظونه هم راخلم چې کوم معیاري نه دي نو زه کتاب نه ځان نه خلاصوم او زه غواړم چې زه کتاب داسې طریقې سره چاپ کوم چې زما ژوند دی انشاءالله او الله ژوند راکړو انشاءالله وس یې راکړلو که خیري نو خامخا به یې چاپ کوم او څه وخت پس اوس نه الله دې دله ژوند درکړي الله دې دله توان درکړي چې دغسې ښکلې ښکلې تخلیقات زمونږ تر مخې ته راوړئ کوم صنف خوښی په شاعرۍ کې عنایته شاهکار صاحب تر دې دمه خو بالخال غزل او نظم زیات زه غزل لیکم ښکاره خبره ده او نظم مې هم ډېر زیات خوښي خو زیاتره غزل لیکم ټپیزو باندې چې ته مټ کتلی دی او جی یو 3 ټپیزې مې لیکلي دي زبردست صرف 3 ټپیزې سیوانه او کېدای شي چې د خالق نور یوسف زی صاحب ټپیزې دي هغه کېدای شي سټوډیو کې وکړم ډېرې زر ماشاءالله نو روانې دي تاسو تقریبا په یو پروګرام کې به اورېدلې هم وي بالکل دي او نو هغه روانې دي انشاءالله هغې کې لږ وخت شته هغې خو غزل چې داسې دی نو ښکاره خبره چې ټپیزې بیا هم د کمال وي بالکل خدای دې وکړي چې دغې نه هم خوندونه واخلو جی غزل لکه ستاسو بیا د خوښو صنف نظم دغه خپلې ټپیزې به را سره شاملې کړئ او که نه کلام طرف ته به ځو ستاسو څه خوښ دی شاهکار صاحب یاره زما خو دا کومې ټپې م چې راته وکړو نو دی مونږ نشه کړي وي لا مونږ په حال کې نه وي چې تا نه زه څه غوښتنه وکړم خو که دغه خپلې ټپیزې م را سره شاملې کړئ یا ټپیزې که د خیر د هر چا وي او یو کلام هم را سره شامل کړو شاهکار صاحب بس خپلې به درته 3 ټپیزې ووایم او بیا به درته خپل یو کلام ووایم که ستاسو اجازه وي په ترنم کې وی انشاءالله کوشش کوم راځئ وروړئ ټپیزې دي شاهکار صاحب زما 3 ټپیزې دي تازه مې لیکلي دي او په لومبي ځل ما 3 ټپیزې لیکلي دي دا ډېرې زیاتې خوندورې چې ځواني مې تا اوس و سګرټه هاي هاي زما د سا اوس و سګرټه ډېر خیال تا مې ښکلا اوس و سګرټه ځواني مې تا اوس و سګرټه
دن نظر میں د پیزوان میرمن سیزینا ډېر ښه یار عنایت اے شاه ظلمو تعلیم پکار دے واه لوی وړو تعلیم پکار دے ډېر ښه پدې پښتو تعلیم پکار دے پجنکو تعلیم پکار دے حد دی عنایت چې د ظلمو سره اوږه په اوږه زینا ډېر ښه ډېر ښه عنایت چې پنجابي لمې ورنه کې چرته پردي لمې ورنه کې واه داسې سړی لمې ورنه کې مور کوچی لمې ورنه کې زبو خان ساتم کخله باور کوما مننه شاکر صاحب چې پنجابي لمې ورنه کې چرته پردي لمې ورنه کې داسې سړی لمې ورنه کې مور کوچی لمې ورنه کې زبو خان ساتم کخله باور کوما شاکر صاحب کلام دی ډېره مننه حد دی یار کلام درته وایم چې سبوي چې ستا رومال ساتلی کېږي سبوي دا پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي ډېر ښه یار سبوي چې ستا رومال ساتلی کېږي ډېر ښه یار دا پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي ستا باڼه مینې غله زړه وزي راوځي ستا باڼه مینې غله زړه وزي راوځي که سینه مې ورته ډال ساتلی کېږي د پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي شاکر صاحب دا دې ورته ډالۍ وي چې زما د لاس وي خاورې شیرې شي چې زما د لاس وي خاورې شیرې شي ستا د لاس نخې سنبال ساتلی کېږي د پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي خدای خبر د دې نه شاته د چا لاس دی خدای خبر د دې نه شاته د چا لاس دی ستا د زنې د سر خال ساتلی کېږي یاره دا خو راته بیا وایي نور دا طرز یې لږ سخت دی خو دا راته خامخا ووایه ډېر ښه یار خدای خبر د دې نه شاته د چا لاس دی خدای خبر د دې نه شاته د چا لاس دی ستا د زنې د سر خال ساتلی کېږي د پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي ښکاري داسې مینه اوس هم لا ژوندی ده ښکاري داسې مینه اوس هم لا ژوندی ده چرته بیره کې یو ټال ساتلی کېږي د پردي سیس چرته خیال ساتلی کېږي نن پښتو چاته ویل چې نایاتا نن پښتو چاته ویل چې نایاتا په منګه کې مې یو لال ساتلی کېږي
پردي سیس چرته خیال ساتلې کېږي. مننه شاهکار صاحب، دغه مینوالو ته دې یاد وي چې زه د منګا یم. او بالکل دا وختي مونږه نن پښتو چاته ویل چې عنايت، نن پښتو چاته ویل چې عنايت، پمنګا کې مې اولال ساتلې کېږي د پردي سیس چرته خیال ساتلې کېږي. ډېره زیاته مننه شاهکار صاحب. مننه ستاسو کوو عنایت، الله دې راته خوشحاله لره. دا دومره بهترین ترنم، دا دومره خواږه شعرونه د مونږ د پروګرام وخت ختم دی، خو زه به یو شعر خپل عنایت ته ډالۍ کړم چې څه د وختونو ناکردې، څه د حالاتو ستم. ګنې نو ته سوچ وکړه ستا د خوا نه تلل څوک غواړي، او خدای شته کوم زړه غواړي چې ستا د خوا نه جدا شو دا پروګرام، او انشاءالله چې ژوند وي. په دې سټوډیو کې مونږ څه پروګرامونه داسې کړي دي چې د هغې بار بار ملګري غوښتنه کوي دا ملګري بیا راغواړئ، دا ملګري بیا راغواړئ. زه وایم چې دا سلسله به د نن نه بیا شروع کېږي د عنایت د پروګرام نه. جی مننه. همدغه ملګري به بیا هم دا خبره کوي چې عنایت بیا راغواړئ، عنایت بیا راغواړئ. انشاءالله چې موږ ژوندي یو عنایت له الله ژوند ورکړي، نو په دې سټوډیو کې هغه که په هر ځای کې وي چې دا ادبي پروګرام وي، د معیار پروګرام وي، دوی چې کومې خبرې وکړې، دوی نن ډېرې ښکلې ښکلې خبرې وکړې، ډېرې زما د زړه خبرې یې وکړې. دا دوی په زړه باندې چې څه وو هغه یې ډېرې سپینې سپینې وي، او دا ډېرې لکه زمونږ د ملګرو چا دا پروګرام اورېدلی هغوی ته به پته لګي چې ادب څه ته وایي، معیار څه ته وایي، د عنایت په زړه باندې څو عنایت څنګه انسان دی او د هغه شاعري څنګه ده. ډېره زیاته مننه یې کوم، الله دې ولې ژوند ورکړي. سره د نوید احساس ورور چې زمونږ تر سټوډیو راغلل، مونږ ته خپلې ډېر قیمتي لحظې راوسپارلې، د ژوند ډېر قیمتي وخت یې راله راکړ. الله دې ولې زندګي ورکړي، الله دې ولې ژوند ورکړي، او بیا بیا به دغه غوښتنې کوو. په اخره کې زمونږ مجیب الرحمن مجیب ورور هم زمونږ سټوډیو ته راغی، ستړي مه شي ورته وایم، او د پروګرام راغونډوم د حسین احمد صادق صاحب په دې یو شعر باندې چې ستا د راتلو، ستا د دیدن، ستا د بیلتون جدا جدا خوندونه، ستا د وصال، ستا د بیلتون جدا جدا خوندونه، تاله راغلی خیم ستا د خوا نه تللی خیم. الله په امان.